امام شافعی رحمت الله علیه او احمد ابن حنبل، شافعی صاحب استاد دی او احمد ابن حنبل شاگرد دی. دواړه د ټاپ لوی علماء کرام د حدیث او د فقه استادان تیر شوي، زبردست. احمد ابن حنبل یمن کې پاتې کېده په دې علاقه، او امام شافعی سے په دې اخره زمانه کې د دې کوفه او د عراق نه تللی مصر ته. په مصر کې دفن دی په جامع ازهر شاته هلته کې یو مقبره د هغې کې ده امام شافعی رحمت الله علیه قبر هم دی. حضرت عمرو بن العاص رضی الله عنه هم دفن دی هلته. خیر شافعی صاحب په مصر کې نو یو ځل یو قافله یمن ته تله، نو شافعی صاحب قافلې والا له خط ورکړه، وی دا به لاړ شئ یمن کې احمد ابن حنبل دی، دا خط به هغه له ورکړئ. چې قافله لاړه احمد ابن حنبل ته، خط کې شافعی صاحب لیکلی و چې احمد ابن حنبل هغه شاګرد ډېره موده وشوه زما ستا ملاقات نه دی شوی، ډېر مې یاد شوی. یو ټیم راته وښایه چې کوم ټیم ته په کلي او فارغ یې چې زه ستا ملاقات له درشم. ګوره یو استاذ دی لیکن شاگرد ډېر قیمتي شاگرد دی، نو استاذ دا ورته نه وایي چې زما ملاقات له راشه، زه دې ملاقات له درځم. امام احمد ابن حنبل ته چې خط ورسېده ویې کته اوخو زما استاد زما د ملاقات ارمان کړی دی، نو چې قافله واپس تله نو بل خط یې وله ورکړ او ویې لیکل چې استاد جي شافعي صاحب زه در روان یم په یو قافله کې ان قریب او ستا ملاقات له درځم، زما استاد یې زما یاد شوی. قافله کې راغی. امام شافعی رحمت الله علیه ډیر مالدار سړی مو او ډیر مهمان نواز مو، میلمه دوستو. قافله چې څنګه مصر ته نږدې شوه او امام شافعی صاحب ته پته ولګېده، نو امام شافعی صاحب خپلو شاګردانو ته وایي چې راځئ زما یو ډیر لوی عالم دی او شاګرد احمد ابن حنبل، د هغه ملاقات به کوو. نوم د احمد ابن حنبل مشهور و. د رسول الله مبارک مولا علی قاری شپږ لکه لیکلي دي او حافظ ابن حجر 10 لکه لیکلي دي. د 10 لکو احادیثو حافظ و. دا یوازې د رسول الله مبارک احادیث مرفوعه نه دي، دې کې د صحابه او د تابعین او آثار او موقوف روایت هم شته. 10 لکه ډېر شی دی صاحب. زمونږ قرآن شریف 6.5 تقریبا آیاتونه دي، حساب لګوو چې د دې نه به څونه جلدونه جوړېږي. د دې حافظ و ډېر لوی عالم متقي احمد ابن حنبل. خلکو ته پته و چې حافظ حدیث دی او شافعي صاحب هم صفت وکړه شاګردانو ته. استقبالیت دومره غټه جوړه شوه چې لویه جلسه ته جوړه شوه. تر دې حده پورې تاریخ لیکي چې کوم بادشاهي وخت و هغه ته اطلاع راغله چې دنیا بارو تیرا څه چل دی. هلکه وی دا څه چل دی دا جلسه جولوس؟ وی دا د امام شافعي رحمت الله علیه شاګرد احمد ابن حنبل مصر ته را روان دی، شافعي صاحب سره د شاګردانو دوستانو مریدانو د هغه استقبال لوتی دی. اوهو احمد را روان دی، موږ به هم استقبال وکړو. زمانه د علم وه، زمانه د دین وه، زمانه رسول الله مبارک ته نږدې وه. د خلکو په زړه کې د قرآن او د حدیث او د علماو قدر پروت و. بادشاه موت د مصر قافله چې راله د امام احمد ابن حنبل ډېر لوی عزت جوړ شو، غټه استقبالیه شوه. بادشاه شافعي صاحب ته وایي چې حضرت دی به زما میلمه شاهي میلمه به. امام شافعي صاحب ورته وایي نه دا ما راغوښتی دی او دی به زما میلمه او ته به هم زما میلمه بېګاله. روډۍ تیاره شو برابر. احمد ابن حنبل هم ناست دی، هغه سره هم خامخا څه شاګردان راغلي دوستان راغلي دي او امام شافعي صاحب سره هم علما دي. بادشاه وزیر هم ناست دی، دسترخوان ولګی. ما خو تاسو شافعي صاحب مهمان نواز او ښه زبردست میلمه دوست انسان و. شافعي صاحب دې خوا ناست دی، احمد ابن حنبل مخامخ ناست دی. بادشاه وزیران هم دی او دسترخوان ډک دی. روټۍ شروع شو. د ماشومان و شافعي صاحب د بچو د وړو څوک خوروا څوک وخه څوک اوبه موبه په لوښو کې اچوي، خلکو ته ګرځوي، ماشومان خدمت کوي. ډوډۍ شروع شوه، ډوډۍ خلک خوري، ټول خلکو ډوډۍ وخوړه. احمد ابن حنبل هم اقصې لګیا دی، ډوډۍ خوري، سر یې پښکته کړی. خو د دې خلکو که ستاسو خیال وي که نه نو میلمه ته نظر
هر څوک میلمه ته ګوري چې میلمه څه وخوړل څنګه خوراک یې وکړه څه شی یې خوښ و ټول خلک ګوري احمد ابن حنبل ته بادشاه وزیران او بیا چې خلکو بس کړی دی لګیا دی خوري خلک هم حیران وو چې سړی جوړ د ډېرو ورځو نار دی ځکه چې خلکو بس کړی ټوله درستخان او دی همغسې لګیا دی او زر زر لګیا دی خوري دا څه مسله امام شافعي هم سترګې کله ښکته کوي کله پورته کوي چې خدای ما خو ستا بلا صفت کړی دی چې د پیغمبر د حدیثو شیخ دی حافظ دی او ته چې کومه ډوډۍ خوري خو دا خو د حدیثو خلاف ته لګیا ډوډۍ وخوړلې شوه درستخانونو چت شو شافعي صاحب کور ته لاړ دی هم بوته یو کوټې ته شافعي صاحب چې څنګه کور ته ورغی نا ماشومانو جینکو الونه ورته لګیا دی پټیني بابا جي هغه احمد ابن حنبل کم یو وی بچیا چې ما ته مخامخ ناستو خو دا هغه احمد ابن حنبل دی هغه د حدیثو حافظ او کنه بچې هغه تا چې وی ډېر متقي او پرهیزګاره دی دا هغه دی او کنه بچې بابا دا څنګه متقي دا متقیان داسې ډوډۍ خوري دا د حدیث و حافظ دونه ډېره ډوډۍ خوري د خو د حدیثو د سنتو خلاف ورزي وکړه پوره زمانه د رسول الله طرف ته نږدې وه صلی الله علیه وسلم ماشومان هم په سنتو پوهېدل حضور پاک فرمایي چې روټۍ خوري نو خېټه درې ځایه کا یو ځای کې به ډوډۍ واچې یو ځای کې به اوبه ور واچې او یو ځای به خالي پرېږدې دی معده کې خپل ګیسي خپل هوایي هغې دپاره به پرېږدې چې دا معده پوره ډکه نه واه واه موږ پکې لکه د ګیس ځای پرېږدو ګیس خو پرېږده والله که د اوبو ځای هم پکې پرېږدو ورچو نو زه هم خره چې لرګې نشته ګنې هم پکې ورمنډه خورو دوه کسان پلار او زوی ډوډۍ ته ناستو نو چې ناستو نو هغه زوی په ډوډۍ کې اوبه وڅکلې نو پلار لاس اوچت که ښه مضبوطه څپېړی ورکړې خدای دې بې خو بس اوبه کور نشته د هغې په ځای به دې روجې خوړلی وي که نه اوبه کور نشته هغوی بابا اسې بېسه دې وویلم دا خو ما دې روجو له ځای پکې کاو چې د اوبه ورشي چې دا ځای پکې وشي نو دویمه څپېړی ورکړې خدای دې تباه که زه به دې غوږ کې پټ پې کړی وم بچر جانه خبره څنګه ده یا دی ګورې غټ دی دروند دی خو دا مطلب نه دی چې ګنې دی پکې د اوبو ځای نه پرېږدي د غریب ګرځېدل نشته ښه خوریم ډېره خیر بده خبره نه خبره مې دې پورې کوله د مارونو یو ډاکټر سره ناست وم پېښور کې نو هغه له یو مریض راغی نو هغه مریض ته وي څه به خورم وي هر څه خوره او ته بیا وایي جي څه خورم وي درته یم چې هر څه خوره وی جي ما ته خو پلانکې ډاکټر وایي چې دا شی به نه خورئ دا به نه خورئ وی اخر دی هر څه خوره او ته بیا وایي یاره جي دا غوړ او پلانکې وی ګوره ما له بیا سره راتلې زه درته یم هر څه خوره خو یو خبره وره په دې سپېمو یې ورته ګوتې کېښودې وی ردې مه خوره د دې سپېمو مه خوره یعنې لږه خوره بیا دې ما تپوس وکړه مې تا خو ته هر څه وي مري هغه خو بلډ پریشر لاندې پروت دی شوګر لیول یې پروت دی خوراک یې نشته پرې چې څه وخوري چې وجود یې تکړه شي نو هغه ډاکټر ما ته وایي چې خوراک نقصاني نه دی خو چې په اعتدال خورئ یاره مې قرآن شریف کې الله فرمایي کلو واشربو ولا تسرفو مشهور شی دی خوراک سکاک کوه اسراف مه کوه نو د لا تسرفو ډېرې معنی دي یو دا چې په لږو پیسو خوراک د کار کېږي ډېرو مه خوره نورې هم شته معنی خو دلته مناسب معنا ده چې اعتدال کوه اسراف په خوراک کې مه کوه چې په ډوډۍ مړېږي نیمه وخوره او رسول الله مبارک هم فرمایي طعام الواحد یکفي للاثنین و طعام الاثنین یکفي للثلاثه داسې ډوډۍ وخوره چې د یو کس په ډوډۍ دوه ماړه شي مطلب دا شو د دوو کسو په ډوډۍ درې ماړه شي د دوو په دې څلور ماړه شي لږه ډوډۍ خوره لږه معده پوره مه ډکوه صحت به دې مخي دا خبرې ډېرې خوږې مزېدارې دي خو عمل به پې څوک کوي والله که پې مونږ عمل ما بلو طالبانو ته په دوره حدیث کې وی مې د روجه چې مونږ نیسو که نه نو د روجې په فوایدو کې یو فایده داره چې دا زکات البدن دی بدن ورسره ښه کېږي
ناره به تیره کې لوږه به تیره کې نو بدن کې به دې وازګې ویلی شي نو ټیک پشي نو ما وې هغه فایده نشته مونږ سارم ښه مضبوط 4-5 پراټې وو پیره وې ورسره د پاسه پیره وې 2-3 ګی ورسره د پاسه ولې یاره چې بلا لویه ورځ ده سټور جوړو سټور او بیا ماښام پکوړې کباب شربتونه روجې اچارونه دومره مال وخیږي او دومره مال چې د دې په ځای چې وجود کې وازګې ویلی شي په وجود کې په منونو وازګې نورې پیدا شي اعتدال ډېر ښه شی دی زه یم تاسو ته صفت خم خو قسم دی که زما هم په عمل شته رښتیا خبره ما ته اکثر ډاکټران وایي که نه وایي یاره ته ما یو ډاکټر وایي ته دا شی مه خوره دا مه خوره دا مې وجنې مې وایي دا یو راته وایي وایي دغه خوره دا پیاز او سلاد یو ته سلاد وایي دا ګوپي موپي او دا پاڼې ماڼې مې دا بوتاوه ده دا خلک څاروله ورکوي دا پاڼې ماڼې او دا شنې منې دې ته موږ پښتانه ونډه وایو بوتاوه ورته وایو مې دا څارو ته لیکه زه څاروی نه یم زه انسان تاله راغلی پوه شوې پې نو دا دارو به خورې دا مې خدای نیکبخته پرهیز شروع که دا مې چې تا ما ته کم پرهیز یاد که که نه روجې به نه خورې او نری به نه خورې او غټه به روجې به نه خورې او الوګان به نه خورې او کچالان مې چې دا مې پرېښودل په خدای مې د قسمې په خپله جوړېږم خو میاشت پس به مقبرې ته روانه یم دا څه کې نو پرهیز ډېر ګران کار دی ځان ته مې جاپان نه ګولۍ راوړې ما ته وې دا وزن کمی هغه کې باندې لیکلي چې 15 ګولۍ سهار او 15 غرمه او 15 ماښام په ناره به خورې یقین په خدای وکړه که د نارې وخت مې وله پیدا کړ سهار به مې په ناره وخوړې خو نه مې غرمه نه ماښام د نارې وخت مو پیدا نه کړ نو هغې یاړو پیدا ونه کړه بوتل مې دغسې کېښود چې جانه داسې ده که نه او چې خدای راکوي نو چې جانه څه کېښوده